پښتو جدید ادب له 1880 څخه تر 1950 پورې دا 80 کاله دا یو داسې دور دی چې په دې کې موږ د جدید ادب ډېر نوي رنګونه وینو. ما تاسو ته ویلي وو چې جدید ادب دغه ته وایي چې په نثر کې په نظم کې سړی یو نوې خبره وکړي، نوې مجلس میان ته راوړي. یعنی که د خپل دورې یو شخصیت راواخو جدت نوی والی پکې ووینو، نو د خوشحال بابا دور داسې دی چې د خپل دور جدید شاعر دی. هغه د پخواني شاعرانو چې کوم سبک دی یا کوم طریقه کار دی هغه بدلوي، په پښتو ادب کې نوي خبرې کوي او نوي موضوعات چې دي دا شعر ته وراوړي. نو له تصوف څخه له حماسیاتو څخه چې کوم د پخواني ادبیاتو روش دی له دې څخه خوشحال بابا مخ را اړوي او نوي شعرونه وړاندې کوي. بیا د رحمان بابا دور دی، هغه هم د خپل دور جدیده شاعري کړې ده. یعنی مقصد مدا دی حمید بابا بیا په خپل انداز کې جدت لري. نو جدت چې شاعر په قلم باندې په شعر کې یا نثر والا په نثر کې نوې خبر راوړي دغه ته جدت ویل کیږي. دا یو داسې دور وي، هر دور چې انسان په برخه کیږي د هغه نوي تقاضي وي، د هغه نوي ایجادات وي، نوي ساینسي نومان مخته راځي. نو دا به ته په خپل ادبیاتو کې ځایوې، ته به په خپله شاعري کې ځایوې، بیا جدید ادب ورته ویل کیږي. د پښتو ادب چې دی له 1880 څخه تر 1950 پورې که سړی داسې یو جامع او داسې مختصره وینا ورباندې وکړي، نو 1880 کې پښتو ادب ته د ترجمې له لارې ناول راغلی دی. یعنی په دنیا کې په اردو ژبه کې ناول لیکل کیږي او په دغه زمانه کې پښتو ته ژباړل سوی دی د یوسف کاکا خیل په لاس باندې. نو دا د پښتو ادب ته اولنۍ خبره ده چې د جدیدي ادبي دنیا یا د ادبي نړۍ نوې خبر چې د میان ته راوړي دا یوه. بیا په دغه زمانه کې د پښتو ادب چې دی له 1909 څخه ډېره وده کوي، اخبارونه پیل کیږي، خبرې پیل کیږي، باقاعده ناولان لیکل کیږي، باقاعده افسانې لیکل کیږي. که داسې وګورو کونډه جینۍ د پښتو اول افسانه وګړو د راحت زاخیلي صاحب دا پښتو ادب ته راځي. پښتو ډرامه راځي، عبدالاکبر خان اکبر یادولی سو په 1920 کې د پښتو ډرامه لیکل کیږي، د سکول هلکان پر سټیج باندې دا ډرامه کوي. نو د جدیدي دنیا چې کوم د ادبي دنیا چې کوم اصناف دي لکه ناول، لکه افسانه، لکه ډرامه په نثر کې دا پښتو ادب ته ننوځي په دغه 80 کلونو کې او ډېر خوندور رنګ اخلي. په دغه 80 کلونو کې د پښتو د جدید ادب ځینې داسې شاته مراحل هم شته، یعنی اخبارونه راوځي د پښتونخوا د پېښور له ښاره له شاوخوا ښارونو څخه، دلته زموږ د کوټې له ښارونو څخه داسې رسالې شروع کیږي، داسې ادبي تنظیمونه پیل کیږي، مشاعرې شروع کیږي. نو شاعران سوسایټیانې جوړوي، تنظیمونه جوړوي. په دغه 80 کلونو کې د پښتو ادب دغه جدت په برخه سوی دی، یعنی په عملی انداز باندې پښتو وده کوي. نوي شاعران پیدا کیږي په دې دور کې او لوی شاعران د جدید دنیا بیا موږ لکه په 1900 کې حمزه بابا پیدا کیږي، غنی خان پیدا کیږي. دا د پښتو د جدید شاعري غټ سمبلونه دي، علامتونه دي. دغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي په خپل شعرونو کې. نو دا داسې دوره ده، دا داسې لیکوالان دي چې هم نثر لیکي هم شعر لیکي، لیکن انداز یې جدید دی، خبرې جدید دي، د نوي دور ټولې تقاضې پکې ځای وي. په نوي دور باندې موږ دا ویلی سو چې زموږ چې کوم د ادب زوړ رنګ دی هغه په جدیده دنیا کې ښایسته کیږي. د حمزه بابا و غزل ته پام کیږي، نوي خیالونه، نوي فکرونه چې دي هغه پکې ځای وي. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تسوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. حمزه بابا په پښتو غزل کې کار کوي، خوندور فکر وړاندې کوي، خوندور نوي رنګونه
نن اجازه راکه تنقید کومه عشق پر حسن باندې برید کومه نوې نوې خبرې دي د غني خان شعرونه په دا دور کې نوې دنیا ده. غني خان داسې فطرتي شاعر ورته ویلی سو د نیچر چې کوم رنګونه په انګریزي ادبیاتو کې سته پښتو ادب ته هم دا رنګ راوړل کیږي د جدید دنیا د دغه جدید ادب دغه شکل چې دی دا موږ ته وړاندې کیږي. بیا چې سړی د فطرت له لارې د غني خان شاعري وګوري نو د پښتو ادب ځانګړی حیثیت ولري. د غني خان رنګه شعرونه په پښتو ادب کې شاته بیان په مخه نه راځي. ځای په ځای دی بحث کوي په شعر کې دننه له یو چا سره مذاکره کوي خبرې کوي له ملا سره غږیږي له ساقي سره غږیږي له ګل سره غږیږي د فطرت له نورو نظارو سره غږیږي له خپل ځان سره خیالي غږیږي. دا ټول شانې راوړي دي. پر چرګ باندې نظم لیکي د فطرت پر ګل باندې نظم لیکي. دا شان چې دي دا پښتو ادب ته غني خان په جدیده نړۍ کې راوړي دي یا د جدیدي دنیا نوي رنګونه راغلي دي. د غني خان دغه انداز چې دی دا بیا خوښ کړل سوی دي شهرت یې درلولی دي او بیخي خوندور شاعر ورته ویل سوی دی. وجه د پښتو جدید ادب دغه ګامونه دي. د غني خان دغه انداز دی په نظم کې او د حمزه بابا دغه انداز دی په غزل کې. بیخي ډیر شاعران در یادولی سم. سمندر خان سمندر په عروضو کې شاعري کوي یعنی په پلانی په خوانی رنګ کې د عروضو شعرونه لیکي او د عروضو شاعري چې د هغه خلک نه قبلوي بلکې د ده له دغه رویشه څخه خلک ځان ګوري ځکه چې د پښتنو خپل صوتیات دي او ځانې دي. نو دا د سمندر خان سمندر پر نقش قدم باندې په دغه 80 کلونو کې بیا خلک نه ځي یکړ پاتېږي او ډیر کم خلک چې دي عروضي شاعري یعنی عروضي شاعري هم وځي. پښتو شاعري پر خج او پر سیلاب باندې مرتب کیږي لکه څنګه چې له پخوا را روانه ده. په دغه دور کې چې بیا یو څوک کلاسیک کوشش کوي هغه بیخي عوام ګسه نور شاعران نظر اندازه کوي د ده طریقه چې د هغه هم نه فالو کوي. په دغه دور کې د پښتو د اخبارونو د پښتو د مجلو ډیر لوی لاس دی. پښتو مجلې چاپیږي کله 15 ورځې کله 7 ورځې کله په میاشت کې یوه مجله نو دا رنګه دوی چاپیږي. اخبار هم دغه طریقه لري کله هره ورځ وي کله په 15 ورځې وي کله په میاشت کې وي. نو دغه طریقه چې ده دغه روش چې دی دا هم روان وي. دوی کې مضامین راځي د حالاتو مطابق. دلته انګریز چې وي هغه غاصب وي قابض وي او دلته د انګریز خلاف تحریکونه روان وي. نو د پښتو په دغه 80 کلونو دوره کې د پښتو ژبې ته د شاعرانو له لارې انقلابي ذهنیت لرونکي شاعران انقلابي شعرونه جوړوي. خلک راپاروي چې دا غاصب چې دی دا پر موږ باندې چې قابض انګریز دی یا پرنګی دی د دې خلاف باندې جدوجہد پکار دی. په دغه دور کې د کمیونستانو پس دغه باندې په نقش قدم باندې دلته تنظیمونه جوړیږي او داسې سوسایټیانې جوړیږي د هغو رنګه شعرونه لیکي او د هغو انداز د ځانوي. نو دغه طریقه کار دلته په پښتو ادب کې سوی دی او شعرونه یې لیکل سوي دي. یو فولکلور دی عوامي شعرونه یعنی که موږ عوامي شعرونه وګورو شخصیات چې کوم خلک دلته په دغه دوره کې په دغه 80 کلونو کې د انګریز خلاف خپل مزاحمت کوي نو عوام یې ستایي. زموږ په دې سیمه کې ډیر خلک دي چې انګریزانو پانسۍ کړي دي وزلي دي لیکن د عوام له خولې چې په ادب کې پښتو جدید ادب کې چې کوم رنګونه وینو هغه د مزاحمت وینو هغه د انګریز خلاف د پښتنو د تحریکونو وینو غورځنګونو وینو او کوم چې د دوی اتلان دي شهیدان سوي دي وژل سوي دي ورک سوي دي سزل سوي دي دا ټول چې دی بیا په فولکلور کې ستایل کیږي. ساوڼ مسخیل ته یو چا ویلي وایي مه د غره څوکې بې تاسه مه د خپل کښې زه ساوڼه. د ساوڼ مسخیل دغه انداز چې دی دا روان وي. په دې طریقه باندې موږ دغه دا طریقه هم پکې وینو. ځینې بیا داسې د عوامو له خولې یعنی عوامي ادب هم په جدیده دنیا کې داسې رنګونه تاریخونه نومان شخصیات خوندي کوي چې خاص د دغې دورې دي. ساوڼ مسخیل د دغې دورې سړی دی. ځینې خلک
په فولکلور کې د افغانستان د حالاتو چې کومې جرګې کیږي هغه ذکر راځي له دې سیمې ځي دغه جدید شکل یې پکې لیدل کیږي یعنی تاریخونه پکې لټولی سو. که زه درته ووایم چې دا داسې دوره ده چې ناول د ترجمې له لارې هم پکې راغلی دی پښتو ادب ته د نثر له لارې شاعري رنګینه ده که د عوامو شاعري ده که د خواصو شاعري ده هغه ډېره خوندوره ده. جدید رنګ لري. جدید رنګ تاسو ته ما در ښوولی و چې څنګه چې جدت څه ته وایي یعنی نن دور د موبایل دی نن د جدید لوازمات په موبایل کې چې کم فنکشنونه دي کم کار ځینې اخیستل کیږي دا د انسان ذهن ته رسیږي او بیا د شاعر د نثر لیکلو والا د هغه کتاب او هغه لیک ته رسیږي نو دا جدت دی نوې خبر ده چې تر پخوا نسته پکې دی د نوي انداز پیروي کوي او نوي خبرې نوي تقاضې پکې ځایوي دغه انداز دی. بیا په اصنافو باندې یعنی دا خو فکری لحاظ خبر درته کوم په اصنافو کې هم دغه رنګه دي یعنی په پښتو ادب کې هایکو چې ده په دغه زمانه کې خال خال شروع شوی هایکو د پښتو ادب حصه نه ده د بلې ژبې څخه راځي له جاپانیانو څخه دغه رنګه روانیږي د صنف له لارې. ناول د پښتنو یا د پښتو ادب خاصه نه وي له بلې ژبې راځي او په پښتو ادب کې د ترجمې له لارې اوله وار راځي بیا شروع کیږي دا بل صنف. افسانه د پښتو ژبې خاصه نه ده بلکې له بلې خوا راغلې ده نو په پښتو کې افسانه هم پیدا شي ناول هم پیدا شي ډرامه هم پیدا شي. دا د جدید دنیا چې کوم اصناف دي د صنفونو له لارې دا هم په دغه دوره کې پیدا کیږي. په دا بل لیکچر کې به زه تاسو ته دا در وښیم چې چا کم کار په څه طریقه کړی دی په دا دویمه دوره کې له دې 80 کاله پس بیا څه سوي دي نو بیا نومان درته واخلم چې دغه سړي دا کتاب په دې زمانه کې لیکلی دی دغه سړي دا کار په دې زمانه کې کړی دی. دلته مقصد دا دی چې په دا 80 کاله دوره کې پښتو ژبه ډېره غني سوې ده. یو خدا کار هم سوی دی چې انګریزانو هم دلته خپل کتابونه لیکلي دي زموږ پر ژبه باندې کار کړی دی. په 1880 کې میجر راورټي کتابونه لیکلي دي تر 1906 پورې دی ژوندی وي د خپل کار کوي ډکشنري لیکلې ده ګرامر لیکلی دی او انتخاب چې دی د پښتنو د شعرونو کړی دی بیا یې انګریزي ته ترانسلیټ کړی دی ټیک دی. دا کار هم په دغه زمانه کې سوی دی. د پښتنو د تاریخ کتابونه چې دي د انګریز په لاس باندې په دغه 80 کلونو کې لیکل سوي دي یعنی تر 1940 پورې خو دوی د لیول نو دوی ډېر کار کړی دی. د بیلیو ډکشنري در یادولی سم د اولف کیرو د پټانس تاریخ چې دی دا در یادولی سم دغه رنګه د محاورو ډکشنري ده د پښتو ډکشنري د آیډیمز غه د ګیلبرټسن غه دا در یادولی سم دا رنګه د مستشرقینو بېشمېره آثار د پښتو په دغه جدیده نړۍ کې یا په دغه دوره کې بیا ډېر مخته راځي. نو د اصنافو له لارې هم پښتو ژبه په دغه 80 کلونو کې ډېره غني سوې ده ډېر رنګ یې درلولی دی ډېر خوندور حیثیت یې درلولی دی او د سرکار لخوا ځای په ځای چې سرکاري هوډ لري رسالې چاپ سوي دي بیا د سرکار په فکر باندې لیکوالانو کار کړی دی دغه اړخ هم په دا دوره کې لیدل کیږي او ځینې خلک د نوکرۍ له وجې د سرکار هغه چې کوم ملازمین دي یا کوم کار دوی کول غواړي دا هم لیدل کیږي. دا هم په دغه دوره کې سته. په فکري لحاظ خو ما تا ته وویل چې ډېره غني سوې ده. د مواد په لحاظ کتاب شایع کیږي کتابونه چې دي دا ډېر میان ته راځي ډېر نوي نوي خبرې راځي. په افسانه باندې کتاب په مخه راځي په ناول راځي په ډرامه راځي دا هم په دې 80 کلونو کې سوي دي. د پښتو ادب نور محمد ترک یادولی سو بې تربیته زوی خوندور ناول دی دا لیکل سوی دی په دغه دوره کې او د راحت زاخیلي صاحب ناول د ماروخې د پښتو اولنی ناول هم دغه ګڼل کیږي دا یادولی سو. بیا دغه زاخیلي صاحب افسانه هم لیکي نو دا هم یادولی سو کونډه جینۍ دا هم د پښتو ادب خاصه ګرځېدلې ده. درې یتیمان ډرامه د اکبر صاحب دا هم یادولی سو دا هم په دغه دوره کې راځي. ډېر کتابونه چې دي دا د اول سټیپونه دي چې دوی اخیستي دي بیا یې وروسته په دا بله دوره کې رنګ ډېر زیات سوی دی. افغان اخبار اسلامی جمهور اخبار
یا په دې کې چې کوم مضامین چاپیږي دلته فکري ډلې چې څه نمونه دا تحریکونه چې دي دا سته. د باچا خان پښتون مجله چې ده دا خورېږي په دغه زمانه کې. د پښتو دپاره ساده نثر چې دی دا جدیدي دنیا ته وړاندې کوي له پخواني رویشه څخه لرې باقاعده ساده نثر لکه کم کار چې په اردو ادب کې سر سید احمد خان کړی و د تهذیب الاخلاق رسالې له لارې دغه دوی په پښتون مجله باندې کوي. یعنی باچا خان په خپله نثر لیکي او ډېر اسانه یې لیکي ډېر ساده یې لیکي او دا د پښتنو پر نورو لیکوالانو باندې اثرات پرې باسي او هغه رنګه نثر چې دی دا هم په دغه دوره کې روانیږي. نو مقصد دا چې په دغه 80 کلونو کې د پښتو داسې پانګه نسته چې هغه دې پاتې وي داسې اړخ نسته چې هغه دې پاتې وي دا ډېر غني سوی ده ډېر ښایسته رنګونه یې وړاندې سوي دي. نو که چیرې موږ لټونه کوو څېړنه کوو نو دا دوره ډېره غني دوره ده. بیا له 1950 څخه تر 2000 کاله پورې نور که پکې ولاړ سو بیا ډېر بې شمېره ادارې جوړیږي. دغه څېړنه چې ده دا به بله ورځ ته پرېږدو لیکن کار چې دی دا داسې دوره ده دونې غني دوره ده چې که یو سړی څېړنه کوي یو MPhil او PhD کوي نو په دې دوره کې دی هر څه لټولی سي او په خوندور انداز باندې دی کار پر کولی سي نوي نوي شیان ځینې راایستلی سي. نو بیا د نور محمد تارکي د بنګ مسافري شاکار حیثیت لري. د سلیمان لایق غوندې شاعر چې دی د هغه شعرونه دا ډېر شهرت پیدا کوي په دې زمانه کې. نو دا شیان چې دي دا د پښتو ادب په برخه سوي دي. جدید ادبیات دي څېړنې هم دغه رنګه رامخته سوي دي پر خوشحال بابا باندې په اردو ژبه کې په انګریزي ژبه کې PhD کېږي لومړی ځل په 1928 کې شروع کېږي په 1960 کې ختمیږي. خدیجه فیروز الدین نومي ښځه چې ده دا په د باندې کار کوي او دا وایي چې دا وینا د علامه اقبال وله ما ته هغه ویلي چې پر خوشحال بابا باندې PhD وکړه. نو په دا 12 کاله کې بیا دا PhD چې ده ترسره کوي او خوندوره PhD ده بیا ترجمه سوې ده د څېړنو له لارې پر شخصیاتو باندې PhD هم د دغه دورې څه ده که څه هم د ژبه پښتو نه لیکن د پښتانه شخصیت یعنی پر خوشحال بابا باندې PhD میان ته راځي په دغه دوره کې او د خدیجه فیروز الدین کمال دی چې دا څنګه کار کوي او په خوند باندې وړاندې کوي. نو غرض مې دا دی چې د پښتو دغه دوره چې ده د جدید دنیا یا د جدید ادب دغه لومړی دور چې موږ وایو له 1880 څخه تر 1950 پورې دا واقعي هم د پښتو د غنیوالي دور دی. کمال دا دی چې صرف پښتانه کار نه پکې کوي بلکې دلته حکمرانان یا باچاهان یا قبضهګران پرنګی انګریز هغه هم کار پکوي. د ډیرو انګریزانو کتابونه پښتو ادب ته وړاندې کیږي او د پښتو ادب ډیر شاعران په د مشاعرو له لارې د سوسایټیانو له لارې پښتو ته نوي نوي خیالونه راړي نوي نوي فکرونه راړي. د نثر له لارې دغه رنګه لیکوالان پیدا کیږي د پښتنو تاریخ لیکل کیږي او نظریاتي طور څېړل کیږي نسبي طور څېړل کیږي د انصابو له لارې څېړل کیږي. مقصد مه دا چې د دغې دورې چې کوم حیثیت دی دا ډیر خوندور دی. تاسو بیا د دې دورې خال چې کم ستاسو شوق دی یعنی یو څوک پر مستشرقینو کار کول غواړي په دغه دوره کې خوندور مستشرقین د پښتو په اړه موجود دي. یو څوک صرف پر غزل کار کول غواړي په دغه 80 کلونو کې د پښتو خوندور غزلې پرتې دي په دغه باندې کار کولی سي. که څوک پر نظم کار کول غواړي نو هغه دغه دورې نظمونه په ښه خوندور حیثیت باندې څېړلی سي. که څوک په ساده نثر باندې څوک په تحقیقي نثر باندې کار کول غواړي نو په دغه دوره کې ډېر شیان سړی لټولی سي او کار په لرلی سي. که د ډکشنریو خواته وګورو په دغه دوره کې ډکشنریانې ډېرې دي. ګرامر د انګریزانو په لاسونو لیکل سوی دی د روسیانو په لاسونو لیکل سوی دی المانیانو یعنی جرمنیانو په لاسونو لیکل سوی دی د پښتو ګرامر. نو دا هم لټولی سو په دې زمانه کې. په افغانستان کې هم په دې دوره کې دغه رنګه کار روان دي. هلته هم ژبه ډېره غني کېږي او د پښتو اخبار کې د پښتو مضامین چې دي دا خپرېږي. نو دغه حیثیت یې درلولی دی دغه رنګه کار په لرلی سو. که څوک کار پر کول غواړي په دې دوره کې دوی ته ډېر شیان په لاس ورتللی سي. اوس تاسو د پوښتنو وار دی تاسو پوښتنه کولی سئ.
شاعري نه، د شاعري د نه خوښولو خبره ما نه ده کړې. د سمندر خان سمندر انداز چې و دا په عروضو کې د شعرونه لیکل. عروض د شاعري یو وزن کولو پیمانه ده، یعنی شعر به د اردو یا د فارسی یا د عربي په وزن باندې جوړېدو. نو دا د پښتنو چې کوم صوتیات دي نه، اوس زه تا ته یو مثال درکم. د پښتنو توری دی دروند، دال دی، ری ده، واو دی، نون دی، دال دی. دا یو سیلاب دی، لیکن دغه توری چې موږ عروضو ته واړو دا بیا په یوه سیلاب نه سمرل کیږي. لہذا عروضو کې اول توری که ساکن وي نو دویم په خپله متحرک کیږي، دروند، دویم دریم متحرک کیږي نو درونده به ویل کېدی. نو بیا په عروضو کې دا توری په هغه بیرونو کې په ارکانو کې نه ځایږي. نو د چې کومه شاعري کړې ده د شاعري کړې ده لیکن کړې په عروضو کې ده. نو نورو شاعرانو چې دی بیا ګران وه، طریقه یې ګرانه وه. ما دغه مثال ځکه درکوي. نو خلکو اوس په یو سیلاب ښه دی دروند، او که په عروضو کې په دوه درو سیلابو باندې وسمېري هغه ښه دی. هلته خرابیږي. په عروضو کې زموږ د پښتنو ډېر صوتیات چې دي دا د دروند مثال مې ځکه درکوي نه ځایږي. په هغه پیمانه چې ته وتلې وزن به خراب سي، یعنی شاعري به له وزنه له پیمانې څخه ووځي. سمندر صاحب خو استاد و، هغه خو داسې توري استعمال کړي دي چې یو توری هم نه دی وتلی له وزنه، بیر هم در ښوولی دي، رکنونه هم ورته ایښي دي، په هغه کې اعلان یې بیا شاعري کړې. لیکن نورو چې دي هغه د خپلو سیلابي اوزانو پر بنیاد شعرونه ویلي دي. بس دروند یو سیلاب دی، لہذا دروند یې استعمال کوي، په یوه سیلاب باندې وسمري یا په یوه هجا یې واخیستی، نور بیا نور توري ورسره کښېښول. نو په عروضو کې دا نه ځایږي. نو ځکه خلکو بیا دی نه دی فالو کړی، لږ ګران سوی دی، لږ طریقه یې ګرانه وه، اسانتیاوې چې دي. اوس په پښتو ادب کې د عروضو پخوانی پوره دور دی، ډېر شاعران سته. زه بابوجان نومي شاعر در یاد کړم، د بابوجان ټول دیوان په عروضو باندې دی. لیکن هغه سړی ګوري دوره هم دغه شي ده، هغه دور داسې دی چې پر سړي بد نه لګېږي، کلاسیک رنګ لري. نو د بابوجان رنګه ډېر شاعران سته. دولت لواني په دیوان کې هم عروض ته، میرزا خان، خوشحال بابا په خپله ما په پښتو کې چاله میزان لیدلی نه دی. یو میرزا په دا زبان کې ویل کړي دي تللي، په خپله وایي چې بس یو میرزا دا رنګه کار کړی تللي ښه شعرونه یې سته په وزن برابر، لیکن بیا نه فالو کیږي. خوشحال بابا په خپله په عروضي سیستم کې دونې شعرونه نسته، د رحمان بابا نسته، سته یا لیکن لږ لږ دي. نو دا سوکه سوکه وجه هم دا ده چې د پښتنو اوزان یا صوت چې دی یا دا خبره چې دی کوي دا د عربي پر پیمانه برابر نه راځي، د نورو ژبو په پیمانو باندې نه راځي. نو د دنیا اصول هم دغه دی، د فلالوجي اصول هم دغه دی چې ته خپله ژبه وایې نو ته د بل اوزان یا ته د بل صوت څه کوې، ستا خپل ځان چې څه نه ادایګي کوي هغه ته یو طریقه یو لاره وټاکه. نو بیا ټول پښتانه پر دغه لار تللي دي. سمندر صاحب په دغه دور کې چې دی کړ پاته سوی دی، د عروضو په دا زمانه کې په دغه 80 کلونو کې بل دا رنګه پوخ شاعر ګرځو چا به تجربه کړې وي لیکن سته نه. یعنی حمزه بابا د دور شاعر دی، بیخي ډېر شعرونه یې دي، بیخي ډېرې غزلې دي، لیکن په عروضو کې نه دي، د پښتنو پر خپلو اوزانو باندې ویلي دي. نو د شاعري نه، د فکر له لارې نه، د وزن له لارې خلکو نه د فالو کړي. دا شی به یاد لري. بله پوښتنه؟ بس صحیح.